په کندوز ولایت کې د ځایي قومي مشرانو، علماو او د سیمې د مخورو په منځګړیتوب یوه 3 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د مسؤلینو په وینا دغه دښمني د 2 قومونو عمرخیل او ناصریانو ترمنځ رامنځته شوې وه چې په پایله کې وطن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. خو د مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو د دوامدارو هڅو په پایله کې دواړه لوري دې ته وهڅول شول چې له تیرو اختلافاتو تیر شي او د سولې لار خپله کړي. دا قضایا خو پیښیږي طبعا، خو موږ کوشش کوو چې دا قضایا حل وفصل کو تر څو موږ یوه سالمه جامعه ولرو او زموږ قومونه په ارامۍ سره په ورورۍ سره زندګي وکړي، ژوند وکړي سره. نو دا قضایا جریان لري. څو ورځې مخکې هم دا هوټل کې موږ داسې شخړې حل کړلې، نن دغه د بله شخړه موږ حل کړله او انشاءالله آینده هم کوشش کوو چې داسې قضایا موږ حل کړو. نن ډېر خوشحاله یم چې نن هم بیا هم وکولی شو د 2 قومونو په مابین کې چې یو خواته ابراهیم خیل قوم او بل خواته ناصر قوم او البته 3 کاله کېږي د دوی په مابین کې یو منازعه د قتل پیدا شوې اوس په نتیجه کې یو نفر شهید درلوده او موږ دا البته دغه 3 کاله تر اوسه پورې د دوی پسې پرله پسې هغه روان و چې د صلح لپاره او د اشتي لپاره موږ ویلی چې کوشش روان و. الحمدلله نن وتوانېدلو چې نن په سلهاو خلک د کندوز د وټه په تالا کې راټول شوي او نن د دوی دغه دښمني ته د پای ټکی ورته کېښوده. ورته مهال د قاتل او مقتول کورنیو هم د دوی په روغې جوړې کې د مسؤلینو هڅې وستایلې او دغه اقدام د سولې، یووالي او ټولنیز ثبات لپاره مهم وباله او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې خپلې ستونزې د خبرو، مشورو او تفاهم له لارې حل کړي. دومره خوشحاله یم لکه دغه د کندوز ټوله دارایي چې چا راوړي دي ما په جیب کې ایښي او دومره خوشحاله یم مقابل نه چې پروردګار په عمرو کې ورته برکت واچوي. زموږ دوی پلرو سره نیکو سره آشنایي وه، رفت آمد و وګپ ماچې کې درېدلو سره موږ د فی سبیل الله د الله رضا دپاره موږ د معاف هم که او نور خلکو ته هم دا وایو چې که څوک مابین کې څه هغه لري نو د الله رضا دپاره دی او مسلمان عفو سبب وګرځئ. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا په کندوز ولایت کې ورته 480 دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي چې په ټولنیز امنیت کې هم د یادو شخړو حل د پام وړ مثبت بدلون راوستی.